زه و دې ښځو ته یو خواست کوم، خواست دا ورته کوم چې ته یې کوروالا زنانه، ستا خاوند دی، مالک دی د طلاق، صحیح سو. نو ته داسې وکړه چې کله خاوند لره خشم ورلی، و هرې ښځې ته دا وایم، خاوند لره خشم ورلی، ته خالي دا خپله خوله خاموشه کړه، خاموش، بس خاموشي اختیار کړه. دی دې وګایږي ښکنځا او بل یې وکړلو، بیا ګانټه و دوې و درې بعد یا جنې ولاړه سه بیا ګانټه و دوې درې بعد چې د دماغ بیرته ځای له رالی، بیا ورته ووایه چې سړیه که دا خبره داسې نه وه، داسې وه، ته نه یې په پوه سوی. دلته د سړي دماغ ځای له رالی، بیرته تا ته وایي چې بس کور والا ما ته معافي کوه، غلط دی، انسان دی، غلطي راڅخه وسو. دا واحد علاج دی د نه طلاق. که ښځه دا غواړي چې زه طلاق نه سم، شیطان چې دی ابلیس، د شیطانانو مشر هغه ته ابلیس ویل کیږي، د عرش او تخت دا په سمندر کې دی، په سمندر کې پر اوبو باندې د تخت دی. نو چې کله سهار سي دا ابلیس را ولاړ سي، دا کشنی شیطانان چې دی هغه رخصت کی ولاړ سي خپل کار وکړي. انو خیر، هر سړی رالی، هر شیطان رالی، خپل کار یې وکړي. ماښام چې کله دا شیطانان راسي، نو بابا ته کیسه کوي، بابا پوښتنه ځینې وکړي، هلکه راسه نن دې چیش کړي دي؟ هغه ورته وایي لکه زموږ ته سپین ږیری سړی حاجي صاحب پر کور سي، بچیان یې کاروبار کوي، نو چې ماښام راسي هر یو جلا پیل دی، هلکه زویه نن دې چیش ګټلي دي، چیش دې وکړو، څوک راغلي وو، څوک نه وو راغلي، زما په شناخته خیلو کې څوک راغلي وو که نه وو راغلي، په قریبانو کې څوک راغلي وو که نه وو راغلي، دا ټولې پوښتنې ځینې کوي. نن سودا څنګه وله، بازار څنګه وو، ګراکان څنګه وو، ګراني څنګه وه، ارزاني څنګه وه، دا ټولې خبرې پوښتنې ځینې کوي. د الله رسول فرمایي ابلیس بیا د خپلو کشني شیطانانو چې سهار یې ولېږل ماښام لره رالو، چې رالو پوښتنه ځینې وکړي، هلکه راسه پوښتنه ځینې وکړي، تا نن چیش وکړلو؟ هغه وایي ما نن داسې په یو سړي باندې بدکاري وکړله، بدکاري مې په وکړه. صحیح ده، ټیک، بس اخواته بیا بل یو راوغړی، هلکه ته راسه چې رالې تا نن چیش وکړلو؟ هغه وایي ما نن داسې په یو چا باندې ژره وخریله، مثال ما ژر ورباندې وخریله. هغه وایي صحیح ده، ټیک. بیا د بل یوه څه پوښتنه وکړي، تا چیش وکړلو؟ هغه وایي ما داسې یو سړی نن په سود اخته کوي، سود مې ورباندې وکړي. صحیح ده، تا بس ټیک ده، ښه کار دې کړی. اخرنۍ په بل حدیث کې به راځي یو ډېر بدرنګی بدشکل شیطان چې د په اولاد کې ډېر بیکاره رنګ دی، د مسلم په حدیث کې ونسته، بل حدیث کې راځي. هغه څه پوښتنه وکړي، تا نن چیش وکړلو؟ هغه ورته وایي ما نن دا کار وکړي. سړی رالی کور ته، خاوند رالی کور ته، چې کور ته رالی بس پر یو خبره مې دی و خپله کوروالا، دی و خپله میرمن، دی و هغه خپله زوجه، دا مې په یو خبره سره اخته کړو. چې سره اخته مې کړلو، نو بس مطلب د یوې خوا جوابونه و، د ده د خوا خشم و غصه و قهر ولو. اخر مې دا سړی دومره په غصه کې راوستی چې و دې خپلې ښځې ته ویلې پر ما طلاق یې، پر ما په 3 طلاق یې، پر ما په 100 طلاق یې، بس دغه کار مې وکړي. اوس نو فرمایي چې پیغمبر اسلام مبارک فرمایي ويقول نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه. پیغمبر اسلام فرمایي په دا یو حدیث کې خدا خبره ده چې دی فیدنیه ځان ته رانږدې کړي چې او تا ډېر ښه کار کړی، راسه څنګ ته مې کښېنه، ډېر ښه کار دې کړی. دا بل بیا فرمایي وینا پیغمبر اسلام مبارک ویلې چې دی راولاړ سي دا خپل کښنی زوی شیطان دی لمسی هر شی چې بولې د دې سره معانقه وکړي، د دې سره غیږ میلاو کړي، دا دې ډېر ښه کار کړی دی، تا زوروره ګټه راوړې ده. د شیطان خو مقصد دا هغه دی چې خلک له دین و اسلام واړوي، د خلکو په دین کې خبرې راولي. دلته په دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا مشر شیطان دا دومره خوشاله سي د خپل کښنې سره غاړه میلاو کړي چې تا ډېر ښه کار کړی دی. نو ولې نو څه ښکار زوی دی، څه بده خبره ده. هغه سلفیانو 3 طلاق ته 1 طلاق وایي، بس پلار به سلفیان لر ورته وبوایي چې ورور 3 طلاق و دا 1 طلاق. هغه وایي نه 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 نه، زموږ په مذهب کې 3 طلاق 3 بلل کېږي،
صحیح شو. اوس زموږ د مذهب سړی خو لاړې تباسلو هلته د سلفیانو چې پر لاره کم سړی روان دی نو هغه که اوس یو طلاق ورکوي یو شمار سو، په سبا یې بل یو ورکوي دویم شمار سو، په بل سبا یې بل ورکوي دا درې شمار. صحیح سو. اوس شیطان چې دغه ښځې او د خاوند په مابینځ کې افتراق او جدایي راوستله دا د دوو قومو په مابینځ کې لویه شخړه جوړه سوله. د یوې زنانې د وجې بیا دوه قومونه په بدۍ سره اخته شي. مالا پرون یو ځوان راغلی و، ځوان داسې راغلی و چې د مطلب چې کومه خورکۍ ود سوې وه دا اخښې بله کوزده یا واده چې دی هغه کړی و. ډېر پریشان و چې ډېر لوی مصیبت کې اخته سولو. زموږ په ژوند کې دا خبرې نسته او بیا په دې کې دا دی چې زموږ خور ډېر زبردسته ښه ژوند ښه بچان ښه کور نو ولې داسې وسوله. صحیح سو. یعنې ډېره لویه پریشاني ورته جوړه سوله. نو دلته چې څوک راولاړ شي د چا لور طلاقه کې د چا خور طلاقه کې بیا ورته وګوره د چا خور لور د قوم یوه ښځه طلاقه سوې یې پرېږدی سړی چې د دې څه ډېر لرې دي د هغه قوم دی د بل قوم څخه بد کېږي نفرت کېږي هغه زموږ ښځه ولې پر چېشه طلاقه څه ګناه یې کړې وله. صحیح سلو. نو اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي شیطان ډېر خوشحاله شي بیا جګړې بیا بدۍ بیا مړې بیا حتی ښځه راولاړه شي چې وخوري زهر وخوري. حتی سړی راولاړ شي پریشان شي چې یاره دا خو ما درې طلاقه ورکړو زه په ځان نه پوهېدم. بل سړي درې طلاقه ښځې ته ورکړي وو نو حجرې له چې راغلي ول مولوي صاحب داسې د خولې بس یو بد توری ووتی و ښځه ته وم چې ووتی وایي یو ډېر بد توری دی وم ویې وایه وروره چې ځای یې نه و پر هغه ځای دې وایي نن چې زه ځای پوښتنه درڅخه کوم د ده دا خیال دی چې اوس نو د درې طلاق ورکړي دی د ده دا خیال د درېیم طلاق زه بیا طلاق توری وم پر ما به نوره توره شپه شي. ما ول تورې ووایه تورې ووایه خراب بزرګي کوې ول ما داسې درې طلاقه ورکړم هله بس خبره خلاصه ده خبره خلاصه ده. اوس که ژاړې که خوشحالۍ کوې که خوابدۍ کوې که چیغې وایې که کوکې وایې که ګریوان څرې هر شی چې کوې خبره خلاصه ده. نو د الله رسول فرمایي د شیطان چې ابلیس دی د هغه لوی مقصد دا دی چې ستی په مابینځ کې جدایي راولي. زه به دې ښځو ته یو خواست کوم. خواست دا ورته کوم چې ته یې کوروالا زنانه ستا خاوند دی مالک دی د طلاق. صحیح سو. نو ته داسې وکړه چې کله خاوند لره خشم ورلی و هر یو ښځې ته دا وایم خاوند لره خشم ورلی ته خالي دا خپله خوله خاموشه کړه خاموش بس خاموشي اختیار کړه دی دې وګایږي شکنځه او بل یې وکړلو بیا ګانټه و دوې و درې بعد یا جنې ولاړه سه بیا ګانټه و دوې درې بعد چې د ده دماغ بیرته ځای له رالی بیا ورته ووایه چې سړیه که دا خبره داسې نه وه داسې وه ته نه یې په پوه سوی. دلته د سړي دماغ ځای له رالی بیرته تا ته وایي چې بس کور والا ما ته معافي کوه غلط دی انسان دی غلطي راڅخه وسو. دا واحد علاج دی د نه طلاق که ښځه دا غواړي چې زه طلاق نه سمه دلته خاوند ورته وایي زه به دې د کور پسې واخلم طلاق به درکړم دا ورته وایي رایه که نو څه چې طلاق راکوي رایه که طلاق نو څه دی. دلته دا بل دونه بېوقوفه دونه غیرتمند دی هغه ځه پر ما په درې طلاق کوي ورسه ورونه دې راوبوله چیش دې چین جوړه کړه. او بیا تر ټولو زیات چې ژاړي هغه خاوند د کوروالا ژاړي بل څوک نه ورسره ژاړي. ستا د لاسه پیښه سوله زه ګوره په خشم راغلی وم په غوسه کې وم تر خوله مې یو توری ووتی نو ته راولاړې شوې پر هغه تورې دې زه ودرولم چې ونه سه کله نه یې زموږ ته پښتانه خو ډېر غیرتمند دي. ما تل پښتانه مثال مې درکوي توپنچه ګرځوي یا چاړه ګرځي یا خنجر ګرځي نو کله پر معمولی خبره باندې دی راولاړ شي توپنچه راوباسي خنجر راوباسي چاړه راوباسي. کساب نه دی کساب ته ورسه پر یو پاو غوښو به ستا ورسره دعوه سي نو یو دونه چاړه در پسې راواخې هغه یې چې پلال کړی وایه سړی یو پاو غوښې دا دونه چاړه څه پکې پر دونه غوښ خو سړی ولاکه پر چا هغه د سلو پۍ چپلکه راواخلي دا ته څه پکې نو خو پښتون دی غیرتمند دی چاړه یې راواخسته بیا څوک پر چا توپنچه راوکاږي. زه الحمدلله ناخون کټ نه ګرځوم یو چاکو نه ګرځوم چې یاره انسان دی خامخا نه په هغه لوی رب به ټالیږي که بچاو شي ټیک د کني په خپله توپنچه به خپله مري چې خلک یې هم راکوي ګولۍ هم ورسره راکوي لیسنس هم ورسره راکوي نیکو ما ته واره نه خوري. نو دلته پښتانه چې دي هغه پر چا توپنچه راوکشي دی خو غیرتمند دی خو بیا په مشتو کې بیا هغه ډېر عزتمن یې چې څو مړې کړي وایي دا بدیداره دی څو بدې یې کړي دی د بدیداره زو دا دوژخي دی الله او رسول و دې ته دوژخي ویلی ته ما ته غټوې
دی پر چا توپنچه راوکاږي توپنچه چې راوکاږي اوس خو دی توپنچې ته وتړل سول او بل ورته وایي که رښتیا مور راوړې وې نو ونه څه ټک که رښتیا مور راوړې وې کنداریان وایي که رښتیا مور راوړې وې نو ونه څه وار وکړه اوس یې ورته وتړئ غریب دی نو که وار نه وکړي بېرته توپنچه په جیب کړي بده خبره نه ده نو دلته دا ښځه سړی و دې ته وتړي نو که رښتیا ونه سړی وې راکه طلاق راکه صحیح سلو نو دلته به دی نو ورته وایي چې سړی خو دې بېوقوفه چاړو خنجر و توپنچه یې پر نه څه راوکښل نو یې مور ته تړه دلته سړی دی بېوقوفه اوس یې د طلاق خبرې خولې له راغلي نو یې مور ته تړه صحیح سلو نو اوس چې کله یو سړی راولاړ سي ښځه په چا طلاقي دا دغه شیطان دی شیطان مبارک الله څه ویل دی دا هم هغه سړی دی او بیا چې کوم سړی پر دا لاره روان دی د طلاق هغه هم د شیطان رقم دی الله دې هر مسلمان وساتي دونه ډېر طلاقونه دي غمونه ګرد زما پر سر دي د ملایانو یې چې ښایسته مجمع ووایه بیا چې 50,000 روپۍ مو جیب ته ور واچوي زما هغه یو شی نشته هغه چې دوی کومې نکاحوې تړلې دي بیا چې طلاقونه راځي هغه بیا زور در دوی زه ډېر ورسره پریشانه سم د مسلمانۍ په خاطر کنې نور خو یو شی نشته هر سړی په خپلو پښو راځړېږي الله دې زموږ د خوندو د لوڼو حفاظت وفرمایي د هر مسلمان یو خور دی الله حفاظت وکړي که زموږ دشمن دی هم که زموږ دوست دی هم موږ دا نه غواړو زه په ټول ژوند د چا د خور او د لور کمی نه غواړم په ټول ژوند زما د سر دشمن یې زه په خبر یم چې فلانی زما دشمن دی فلانی مې دشمن دی په خدای قسم ولور ته دغسې دعا کوم لکه خپلې لور ته چې کوم ولور ته دغسې دا سودا زه نه کوم دا بېوقوفي نه کوم چې د چا د لور ویډیو راله یو تصویر رالی یو ریکارډینګ رالی یو پلان دا زه نه په ټول ژوند زما د سر دشمن قطعا نه کوم زه د چا پر عزت باندې خپل سوداوي شکسې نه کوم کاروبار نه کوم ستا سره کوم په وسه براو در سره کوم ستا لور ستا خور ستا دې ستا ښځه دا زما خوندې دي دا زما ایمان دی او په ځان کې دا شی پیدا کړي د سپیانو چمونه به نه کوو چې چا سره خبره رااله چې د لور د خور پیغور ورکړي دا قطعا نه مکو غلطي ما کړې ده زما ته د لور پیغور ولې راکړي غلطي تا کړې ده تا ته د ښځې پیغور ولې در کوم دا شی مه کوئ صحیح ده او پښتانه ته باید له دې خبرې جنګ ختم شي خو ماتې به په دا جنګ کې یوه خبره راته وکړي پیغور یې راکړي هغه نور پرېږدم یې نه ما طلاق قسم اخیست